بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلیوم. ناظرین، پی ټی آی تاسو معلوم دا چې په صوبه کې حکومت ختمېدو ته ډیر قریب دی. عمران خان چې دی هغه اسمبلیانې کې دي شي ختم کې په دسمبر کې چې دی زیات چانسز دي د دې اسمبلی ختمولو نه پس چې دی د دې سیاست یو ابو هوا به شروع شي، ټمپریچر به سیوا شي او دا به ډیر زیات های لیول کې وي. ان پی دلته کې پی کې ډیره مضبوطه ده، جے یو آی ډیر زیاته مضبوطه ده. اون ټاپ اف دیٹ کتا سو ګوري نو پی ټی آی چې دی هغه ټول نه بره زیاته خصه دي. خو د دې صوبې مختلف زیونه دي، مختلف ډیسټریکټ ډیویژن دي، ضلع دي. پاغه کې په مختلفو ضلعو کې د پی ټی آی چې دی داغه څه صورتحال دی، داغه باره کې د جے یو آی څه صورتحال دی، داغه باره کې ان پی څه صورتحال دی. مکمل د دې کې پی کې باره کې مکمل سنیریو او معلومات لپاره زه تاسو سره یو ډیر ښکلی شخصیت متعارف کوم. نعیم خان سے پی ټی آی سره تعلق دی. ابا وجدا چې دی داغي سیاست کې ډېرې هلې ځلې کړې دي او اوس کم دی د دوی هم کافي ده پورې په خپل علاقه کې چې دی هلې ځلې موجود دي. خو د هغې نه زیات چې دی په پی ټی آی کې د دې ډېر زیات اثر رسوخ دی او منډې تړلې وایي. راځي چې ملاقات وکړو نعیم خان صاحب سره او د هغې نه مکمل د دې کې پی کې باره کې د قومي سطح چې کوم سیاسي صورتحال روان دي د هغې باره کې معلومات وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو زموږ غوندې کې کمزوري سیاستدان لم ټیم ورکړو. حالانکه تاسو موږ باندې ډېر غټ غټ سوالونه وکړه د نیشنل لحاظ سره پروینس لحاظ سره غټ غټ سوالونه دي. نو زه به د خپلې پوهې مطابق تاسو ته دغه وکړم، خودان کې وکړم چې موږ څه لیدلي دي، څه مو اورېدلي دي. او زموږ عمر هم دونه نه دی، تقریبا شپږ دېرش کاله اووه دېرش کاله عمر هم دی. خو بیا هم دا دی چې زموږ مشرانو په سیاست کې وخت تېر کړی دی. زما والد صاحب چې هغه د ارباب نور محمد خان ناظر او د دې ټولې میرکې چوړۍ بلدیاتو چې کله به الیکشن کېدلو نو زما والد صاحب هېڅ کله هم نه دي پرېښي. او چې څونه د دې علاقې منډه تړله وه د زمیندارو د نور عام ولس نو په هغې کې به زما والد صاحب ډېر برخه اخیستله. نو د هغې کتلو نه موږ ډېر زیات په سیاست باندې لږ ډېر پوه شو. نو زه به خپل علم مطابق دا راته پی ټی آی ته تاسو کله راغئ؟ پی ټی آی ته خو تقریبا 2012 به وه چې کله ارباب ظاهر له عمران خان راغلو په اسلام آباد ته. دا هغه هلته اسلام آباد کې ولته اوسه میلاو شو او د شاه فرمان په ترو باندې میلاو شو او هغې له دعوت ورکړو. نو هغه وخت کې هغه لږ بیمار هم نو هغوی په خپله الیکشن نو کړی، نو ګلزار خان یې سپورټ کړی و. نو هغه وخت کې موږ هم په پی ټی آی کې شمولیت وکړو. د هغې نه پس دومره هلې ځلې تاسو کوئ، جلسو یو جلسه هم پرې نه خوسته، سټرایکونه هم پرې نه خوسته، دا چې کوم دغه وي. نو مطمئن یې پی ټی آی که نه چېرته څه بله پارټي دله خوند به درکړي؟ یاره شکر الحمدلله چې زموږ مشرانو کومه فیصله کړې وه نو هغه زموږ دپاره کړې وه. ځکه چې د پی ټی آی کوم آواز دی تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف، نو دې کې زموږ مشرانو انصاف لیدلی او انشاءالله تعالی چې هغوی دا جوین که نو موږ هغه انصاف میلاوېدل موږ ته میلاویږي انشاءالله، زموږ تمه ده. ټیک شو جي. نعیم خان صاحب دا راته ووایئ چې په صوبه کې کم سیاست روان دی، څه خیال دی که دا الیکشن دا اوس صوبایي اسمبلی چې دی دا صوبایي قومي دا ټوله ختمۍ لګیا دی، نو دوباره الیکشن ستاسو ځای نه اخلي چې یاره پی ټی آی به راشي؟ یاره جي لکه کارکردګۍ لحاظ سره چې وې نو مخکې که خیال یې کړی پخوا به خلکو د سیاست مړي ژوندي باندې صرف کول. جی بالکل. اوس پی ټی آی نه زما یم د پی ټی آی دغه نه د چا نور څه ګیله نشته. که د کار لحاظ سره وګورې نو کار پی ټی آی ډېر زیات کړی دی. مثلا جي زموږ سکولونه وګورئ جي، زه به درته د خپلې علاقې خبره وکړم. زما دلته های سکول دی، دا پیله ایم این ای زموږ ارباب امیر دی. ارباب امیر صاحب. ارباب امیر صاحب بالکل صحیح ده. نو زموږ دا دغه میډل سکول
نو چې څنګه 2013 الیکشن شو هغه هاي شو ٹھیک شو او اوس چې 2018 الیکشن کې جی هغه هایر سیکنډري دا غیر هغه شو ماشاءالله او امارات لانه جوړ خو د علاقانو زمنګ ایجوکیشن طرف ته جی ډیر برابر دی او زمنګ د علاقانو هایر سیکنډري سکول جوړ شوی دی ٹھیک شو لکه دا پیله د میډل ندی ترقی وکا بالکل او دغه شانتي کالجونه چې دي زمنګ علاقې ته مېره کې چوړی ته یو فیمیل ډیګري کالج دی یو میل ډیګري کالج دی دوه کالجونه دی مېره کې چوړی مېره کې چوړی کیږي ماشاءالله ماشاءالله مستقبل قریب کې ان شاء الله په دې مستقبل قریب کې د دې منزورین دغه شوی دي ان شاء الله منزورین شوی زبردست ښه زبردست خبره د ایجوکیشن علاوه څه داسې کار دی چې د نوجوانانو د پاره خاص کر ډیر څه وکړه خی لکه مختلف ټورنمنټونو وته خی وخت د سر نه د اشتیاق ورمړ او ارباب امیر پیله ټورنمنټ ویستو په زندۍ کې که خیل کړی دا هارد بال لغه نه بالکل په هغې باندې بیا جی دا کېدله بیا موږ ډیمانډ وکړو چې یاره موږ له یو سپورټس کمپلیکس ضرورت دی نو اوس په میره کې چوړی کې جی مخامخ موږ د سپورټس کمپلیکس دی چې هر څه برابر شوي ان شاء الله تعالی او ډېر زر به د هغې افتتاح وشي ماشومان به پکې لوبې کوي ښه ارباب امیر صاحب خو به زه ومنم چې یاره کارونه کوي لالیګیا دی سپورټس باره کې یا ایجوکیشن باره کې یا روډ سټرکچر یا داسې وټ ایور چې څومره کارونه دي او دا ذهن کې وساتئ یعنی خان صاحب چې په چارساده کې په شب قدر کې تاسو یقین وکړئ چې په شب قدر کې هم بهترین ووټ چې دی جی یو آی واخیستو په چارساده کې هم چې دی نو مفتی صاحب چې دی نو 80,000 که 60,000 ووټ چې دی نو هغه اخیستی دی بیا کومګه چیرمنان تو ګورو نو تقریبا 70% 60% چې دی هغه چیرمنان چې دی هغه د جی یو آی دی او ان پی دی نو دا خو هم ذهن کې وساتئ چې یاره التاغیم الیکشن ګټي لګیا دی الیکشن خو تاسو تیر د ریزلټ وکړلو د زمنی والا هغه کې خو مونږ جی 400 مو ګټه مردان مو ګټه پیښور مو ګټه ټول پاکستان کې نېشنل سطح باندې عمران خان د سیټونو وګټل ٹھیک شو جی نو تاسو لکه امید شته دی چې یاره دې ځله که بیا الیکشن راشي نو هغه به پی ټی آی وګټي ان شاء الله دې ځله خو د پی ټی آی پورا زور دی مخکې کم دغه شی او تاسو په کې د بلدیاتو خبر او د ناظمانو نو هغه کې یو आवाज روچت شوی چې مهنګای ده بالکل پی ټی آی هغه وخت سره مهنګای ولا حالانکه چې کرونا وجي بالکل کرونا و 2 کاله 3 کاله بالکل او دونه دغه نه و چې سونه زمونږ میډیا ورونو سونه د حکومت ډیر زیات سپک کو په دغه باندې د مهنګای په لحاظ سره میډیا خورپسو سم شوی د خیر 90% ګور اغي چې کومه خرچه کوي 2 ارب روپیا د په دې هفته کې ولا ورکړي تاسو څو ورکوي تاسو کې دا مصیبت دی چې تاسو په دواګانو باندې کار اخلي ال تاغي انویسټمنٹ کوي نو دغه فرق دی کنه یره جی لکه تیر بلدیا چې کوم دي کنه نو چې اوسنۍ مهنګای ته وګوري هغه په نسبت باندې هغه مهنګای هیڅ هم نه و د امولس څه فرق دی خلک خو عمران خان دور کې وی ډیر فرق دی انتهایی فرق دی وړه لاړ جی په 900 باندې 800 باندې توړه و هغه 300 ته ورسېد غوړی دار 500 روپو 550 روپو کیلو ته ورسېد بل خبره دار چې وړو خو میلو خوشي کنه بالکل ملاویږي نو صوبای ګورنمنت دونه وکړو چې سستا اټه روخ کلا بالکل خو ولس ډیر زیات دی او هغه شانتي وړنی شي ملاوي دي نو چې څنګه پکار دي کنه چې ټولو ته یو رنګ ورسیږي نو چې د لینونو ته وګورم حالان کې د صوبای ګورنمنت دا ډیر ښه کار دی خدای دې چې رسولې وسم نشي نه وړه دغه شانتي ګران شو دغه ګران شو غوړی ګران شو داسې پټرول ته چې وګورئ په 150 کې سونه واویلا وشوه اوس دا د 250 ته ورسېده حالانکه چې انټرنیشنل مارکیټ کې ریټ کم دی او اوس زموږ $125 چې دی $115 سوري هغه ټیم کې فی بیرل او د عمران خان په دور کې اوس $74 چې دی نو په عالمی منډي کې فی بیرل دی نو اوس په کار دا چې یره دا اوس دې ټیم کې 150 نه 90 روپے ته دغه وی یا 70 روپے ته وی هغه لګیا دی دا خبره خو تاسو بالکل صحیح ده پټرول هم ګران شو واقعي ډیزل هم ګران شو چې مخکې به دوی ویلې چې کله وی پټرول ګران شي نو وزیر اعظم غل دی
دا ناره حالانکه د عمران خان هم وه خو مجبوریان یې راغلی. اوس پټرول کم ځای ته ورسېده نو په کار دا دی چې وزیر اعظم صاحب پی ډي ایم ټوله استعفا ورکړي. صحیح ده. یو زمونږ لږ سوچ زه تصحیح کول غواړم ناظرین. مونږ چې لاړ شو چېرته انټرویو له نو خلک که اوس د مهنګایۍ باره کې مایک ورته ونیسو نو هغه وایي دا وګوره دا خلکو چې دی نو زمونږ باندې سرکاري اوړه موږ له نه راکوي. اوس دا نه وایي چې دا کوم اوړه ګران شوي دي. اوس دا وایي چې یاره عمران خان چې کوم دا اوړه ورکوي دا مونږ ته صحیح ګیله دا نه کوي چې یاره اوړه ګران شو، غوړي ګران شو، چینی ګران شو. ګیله بیا هم د عمران خان نه ده چې یاره دا دغه یو خو زمونږ که نه وي خوښه نو بیا په هیڅ صورت هم نه ده خوښه. مونږ به هماغه خبره کوو چې کوم زمونږ نه ده خوښه. دویمه خبره دا ده چې یاره مونږ اوس څنګه چې نعیم خان صاحب ویلې چې د میډیا ډېر غټ کردار و. اوس هم چې کوم دی د میډیا ډېر غټ کردار دی او واقعي صحیح خبره ده چې اوس څومره ګراني راغه نه ایروای روزي، نه سما روزي، نه جیو روزي، نه 24 روزي. لکه یو هم داسې دغه نشته چې په مهنګایۍ باندې خبرې وکړي او هغه چې دی نو دا خلکو ته دا ګراني را مخکې کړي. پټرول هم ګران شو، دا دومره ګراني راغه مخکې چې دی که فرض کړه دغه سهولتونه نو عمران خان هم ګیله وه. انډسټري، مهنګایي، پیداوار، ایکسپورټ په دې کې چې دی عمران خان نه ګیله وه. اوس چې دی نو تاسو څه فرق ګورئ؟ جی عمران خان نه که عوامو څه ګیله کوله نو زه دې کې وایم چې 80% دا د عمران خان خپل قصور ځکه چې دا قوم ودو او دا قوم چې راپاسولی دی نو عمران خان راپاسول. نن ماشوم په دې باندې پوهی دی چې زما ملک سره نو خلک خو وی دغه لکه فاشي خوره که جهالت خور کو نه او تاسو وایي چې د ریاست مدینه نوم یې کېښوستو. جی تبلیغیان چې څنګه وایي که نه و چې په اراده باندې نیکي میلاویږي نو پاکستان کې یو بنیاد کېښوستلی شو چې فلاحي مملکت ریاست مدینه پاکستان ان شاء الله تعالی یو بنیاد را لایخې دی او الله دې موږ له هغې توفیق خلکو کې څنګه شعور پیدا شو؟ نعیم خان صاحب تاسو څنګه دا خبره کولی شي چې یاره خلک یې را بیدار کړ؟ خلک یې وي جهالت ته واړول، څنګه خلک را بیدار کړ؟ چې خلک پوه شو ډېر زیات. مخکې به خلکو ته دا پته نه لګېدله چې صرف به مشکل باندې به د ملک وزیر اعظم پیژندلو. دا یو نواز شریف یو ځل به د بېنظیر حکومت و، بیا پکې زموږ په دور کې زه به د خپل 35-36 سالو کیسه وکړم. بیا پکې مشرف صاحب راغلو نو صرف د وزیر اعظم نوم به وله ورتلو. اوس عوام دونه پوه شوي دي چې هغې د وزیر خزانه هم معلومي، وزیر داخله هم ورته معلومي او دا هم ورته معلومي چې زما انټرنیشنل پالیټکس څنګه دی، زما وزیر خارجه څنګه دی چې هغه د دې قابل دی او که نه. عوام تپوس کوي خو که دوی ورته وکتل عوام تپوس کوي ځای په ځای باندې د دوی رهنمایي هم کوي. بالکل دا هم ښایسته خبره وکړه چې مخکې دومره شعور نه و، شعور لږ زیات شو، خلکو ته پته ولګېده چې یاره څه دغه دی. خان صاحب چې دی د هغه نه ګیلې ډېرې زیاتې دي. لکه ما نعیم خان صاحب یو 4 کاله مخکې ما دا خبره وکړله چې یاره دا زما ویلاګز باندې اوس هم شته ناظرین، خیبر ټایم باندې د دې خبرې ګویي زه د دې لپاره کوم چې دا تاسو وګورئ 3-4 کاله مخکې ما ویل ما یاره نواز شریف او زرداري د اغلا پرېږدئ، ادارې ټیک کوي، ادارې ټیک کړله. په دې نواز شریف که رونیسئ، زرداري که رونیسئ، رای ولې د ادارې ته به راولئ، ټیک ده. نو که ادارې ته راولي خو همدغه خلک پکې پراته دي، هغه خلک یې پکې لګولي دي، ټیک شو. نو دله پکار دا نه و چې د ادارو باندې کنسلټریشن کړی وي نو هغه لګیا انډسټري داسې ده، فلانکې داسې دی، ډنګلې داسې دی، ملک حالات داسې دي. ورور مې تر اوسه پورې خو ما تاسو ته خبره وکړه چې بارې نه وي که نه جی پهله به نواز شریف حکومت راغله نو هغوی به خپل ځان جوړول، هغوی به ادارې جوړولې خو څنګه به یې جوړولې؟ فرض که اوس زموږ عدلیه ده او جج پکې ولګوه پوه شوې. اوس په ایجوکیشن ډپارټمنټ دی کې دا ډي جي شو، سیکرټري شو، دا ولګوه. دغه شانتې زموږ نور داسې داخلي دغه دي نو لکه پولیس شو بالکل او نور به څه نه وي په هغې به ګناهګار شو. صحیح دی. خو لکه مطلب هغې ادارې جوړې کړي دي خو ادارې داسې جوړې کړي دي
چې هغه له سبا سپورټ ورکړي او بهترین سپورټ خو سو ورته ملاو دی ان روټو چې کوم ورته ویل کیږي واغه ورته خو کولې دا رانا سنولا سیب چې کوم دی هغه اداره اوس وی چې را بس هغه جمعات کې چې دین او د چردا مې کولو او دی په ورغه چې اراده کې روان او چې روان او دی چې دی رونی ولو دا نور جمعتونه په دې باندې خبره ولې نشي کولای نیم خان سیب چې را لکه غلطه تو غلطه وي څه خیال دی که چېرته فرض که دا سبا عمران خان که دا سیاست نه رسو شي دی به یو بل ته غله څنګه وایي چې دا خو ټول یو دی اوس دې ټایم کې سیاست دی ته به ګران نه شي لکه دوی وایي که نه چې عمران خان لاړو لکه بند ګلي مې جی بندې لارې باندې ورغلو نو بندې لارې باندې جي د پی ډي ایم ورغلی دی لکه چې تر اوسه پورې به دوی یو بل ته غله ویلې او د عمران خان به دا خبره کوله چې دا ټول غله به رایوځای کېږي نو هغه خبره چې رښتیا شوه او موږ ورته ځکه اوس حکم یو چې ټول غله رایوځای شو او په یو دسترخوان باندې کېناسته او اوس دوی ته یو دغه د عمران خان حالانکې چې عمران خان د دوی چې ځان هم داسې ستړی کړي په دې باندې که نه ځکه چې دوی اوس څه ویلي د هغې نه خو منکرېدی نه شي ځکه چې اوس زرداري او مریم نواز او د دوی خو نوې نوې رشتې جوړې شوې او خورې او ماما شو نو الله دې رحم وکړي انشاءالله تعالی نو چې موږ د عمران خان څنګه ویلو چې یاره دا ټول پی ډي ایم غله چې دي دا به رایوځای کېږي هغه رایوځای شو د پی ډي ایم په شکل باندې او انشاءالله تعالی زموږ امید دا دی چې څنګه په تیر ضمن کې دوی شکست وخوړل نو آینده جنرال الیکشن چې دی په دې کې به ښه تابناک شکست بخوري تاسو مطمئن یې چې انشاءالله دا راته نعیم خان صاحب 2/3 میجارټي به راولي که نه دومره خو ګوري مولانا فضل الرحمن صاحب ته هم پته ده مل ته هم پته ده زرداري ته هم پته ده نواز شریف ته هم پته ده شهباز شریف ته هم پته ده ایم کیو ایم چې څومره پارټۍ دي اسټیبلیشمنټ ته هم پته ده که دا سړی راغو 2/3 سره راغو نو د دې یوم خیر نشته جوډیشري ته هم پته ده که دې 2/3 باندې راغو نو دې به هغه قانونونه جوړوي چې دا ټول به چې کوم دی دا به ګیریږي اصل خبره دا ده چې 2/3 باندې به راشي که نه ستاسو څه خیال دی یاره انشاءالله لکه نن که تاسو د سیاسي ماحول وګورئ نو سیاسي ماحول بالکل عمران خان دپاره سازګار دی ٹھیک که هغه تاسو د کارونو لحاظ سره لکه 3 کاله دور صحیح ده چې هغه کومې وعدې کړې وې هغه شانتي پوره نه شوې خو د څه کارونو بنیادونه کېښودلی شو لکه زه ترې په یو څو کارونو کې ډېر زیات مطمئن یم یو زمونږ ایجوکیشن سیستم باندې چې دې کې ډېر زبردست دغه وشو اصلاحات پکې وشو زمونږ د صحت لحاظ سره زمونږ هسپتالونه چې دي دا ډېر زیات مزیدار شو ښه شو ډیولپ شو او بل صحت کارت داسې دی چې یو غریب سړي دپاره هغه ته څه ټینشن نشته چې یو اچانک دغه دله راشي بیماري راشي نو هسپتال کې هر څه شته دی او د سرکار د طرف نه کېږي صحت کارت په تھرو باندې او داسې نورې سړکونو لحاظ یې واخلې لکه محصولات واخلې نو جالونه یې جوړ کړي جي بالکل بالکل سړکونه بل دا لارې کوڅې بل چې دوی کم دا زموږ د کلي علاقو کې کم سیستم روان کړی دی د ټفټیلو لکه بالکل چې سړی یورپ کې ګرځي دلته موږ یو څو کیوسي جوړې کړي دي نو بالکل دونه مزیدار ښکاري چې سړی ډکېږي او چې دا دونه دا زما وطن دی صحیح دی نو دې لحاظ سره چې عمران خان پاکستان تحریک انصاف ډېر کار وکړي کار یې وکړو تاسو وایئ چې راشي او موږ یې منو او انشاءالله امید هم دی چې بیا به هم راشي ډیره مننه ستاسو نعیم خان صاحب چې تاسو زموږ پروګرام له ټایم ورکړو تھینک یو سو مچ الله دې ستاسو عزت وکړي تھینک یو چې موږ له مو ټایم راکړو الله مو خوشحاله او آباد لري ډیره مننه جی ډیره شکریہ ناظرین دا نعیم خان صاحب پی ټی آی سره تعلق دی زه ډېر زیات ګرځم او فیلډ کې زه کار کوم لګیا یم یو علاقې ته ځم یو ځای ته ځم آف د ریکارډ که تاسو خبره وکړئ ډېر سیاستدانان سره چې موږ کینو پریشان دي چې کوم لیډرشپ دی د هغې نه پریشان دي چې یاره لکه سبا که دا عمران خان نه نو دی به بیا څنګه وایي چې این پی غلط دی پیپلز پارټي غلطه ده ایم کیو ایم غلط دی جے یو آی غلطه ده دا به د دې یو بل پی ایم ایل ان غلط دی دا به څنګه دی غلط ثابتوي بله دا دی چې مخکې به سنیریو بدله وه مخکې به سیاست بالکل بدل و اوس خلک دا کوي چې چاله فیسبوک چل ورځي که نه او لږ لږ معمولي هم تعلیم شته یا تعلیم یې نه هم شته دی
هغه چې دی یو زړه ویډیو یو نوی ویډیو دا را مخامخ کی او دا هغه په ټولو هغه نوي بیانونو باندې اوبتوي کی چې کله هغه څه ټیم د هغه بیان را مخکې کی چې مخکې خود داسې خبره کوله د پی ټی آی باره کې اوس داسې خبره کوي مخکې جی یو آی باره کې به دا ویل اوس به دا وي مخکې د ان پی باره کې به دا ویل اوس دا وي اوس زاړه بیانونه نوي بیانونه دا ټول کمپیر کوي خلک درېیمه خبره ملک چې دی دیوالیا کېدو کې یعنی تقریبا 90% چې دی نو ورنږدې ده دې کې څه شک نشته دی کې دې کې او دې کې هم څه شک نشته چې کم ناپوهه خلک دي نه پوهېږي هغې بېله خبره ده خو د پوهېدو خلکو ته ښه پته ده چې دې کې د جی یو آی هغومره لاس دی چې څومره د نواز شریف شهباز شریف لاس دی دې کې د ان پی د ایم کیو ایم د اسټیبلیشمنټ د هر یو کس چې کم په دې کې کردار ادا کړی دی ټولو پکې ښه بھرپور لاس دی صرف دا ده چې دا لاسونه د شاته ورپسې کم زور د کمو خلکو زور و هغه زور چې دی د څومره پاټو و څومره کردار ادا کړی دی هغه لاسونه چې دی او صرف د ګریبان د شهباز شریف ښکاري باقي چې دی دا نور لاسونه چې دی هغې ځان رسو کوي خو حقیقت دا دی چې دی کې د دې ټولو لاس دی دا ګراني دا چې څومره خلکو باندې دا تبعی راغلی دا د روزګارونه تباه شول انډسټري تباه شوله لکه که موږ وګورو نو هر یو سیس تبعی طرف ته روان دی ملک تباه شو ملک تبعی طرف ته روان دی د دې کردار د دې چې څومره ذمه داري ده دا صرف د شهباز شریف نه ده دا صرف د اسټیبلیشمنټ نه ده دا د دې یو کردار ده چې په دې کې کردار ادا کړی دی اجازه غواړو ډېره مننه السلام علیکم